أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمونږ دویم سبق نوم دی مرکبات. اصل کې مرکب دې ته وایي چې کله دوه یا د دوه نه زیات څیزونه خپلو کې رايوځای شي نو دې ته مرکب وایي. کمپاوند لفظ به تاسو اورېدلی سکولونو کې اکثر ماشومانو دغه شانتې. نو دلته کې د مرکب نه یا د مرکباتو نه زموږ مطلب دا دی چې کله دوه حروف په خپلو کې یو ځای ولیکلی شي، رايوځای شي، راجمع شي، نو هغې ته به بیا موږ مرکب وایو. اوس راځو خپل سبق ته، مثالونو ته. الف چې کوم دی دا یو مفرد دی، یو حرف دی جدا. لام جدا یو حرف دی. اوس د دې نه به موږ مرکب څنګه جوړو چې دا الف او لام موږ یو ځای ولیکو. دا مې دقه لام ولیکو او دننه مې ورکې هم دقه الف ولیکو، نو دا اوس زما سره یو مرکب شو. او دا به موږ وایو څنګه؟ دا به پوره حرف وایو، لام به هم پوره وایو او الف به هم پوره وایو. موږ به وایو لام الف. دغه شانتې با زما سره یو حرف دی او دا مې د لام سره یو ځای کړم، دا زما سره با لام شو. یو مې ورسره بله با ولیکله، نو دا زما سره با لام با شو. مطلب دا دی چې دلته کې زموږ سره دوه حروف دي او په دې کې زموږ سره درې حروف شو. نو یو مرکب دوه یا د دوه نه زیات حروف هم کېدلی شي. د دې نه علاوه زموږ سره دا تا ده او دا هم تا ده. او که فرض که د دې نه موږ د نقطې لرې کړو نو دا اوس زما سره ها شوه او دا هم زما سره ها شوه. نو مطلب دا دی چې موږ به یو حرف د نقطې نه پیژنو، د ټکو نه به پیژنو چې دا کوم یو حرف دی. فرض که دلته کې زما سره دا زما سره با لام با دی. او که فرض که د دې با نه زه دا نقطې لرې کړمه او زه دلته کې بره دوه نقطې یا دوه ټکي واچوم، نو دا اوس تا لام با شو. دغه شانتې که فرض که د دې نه زه دا دوه نقطې لرې کړمه او لاندې یوه نقطه واچوم او د دې نه زه کاف جوړ کړمه، دغه شانتې د دې نه زه نقطه لرې کړم او زه دلته کې بره دوه نقطې واچومه، نو دا اوس زما سره با کاف تا شو. نو موږ ته به د نقطو نه اندازه کېږي چې دا کوم یو حرف دی. دا زما سره با، دا زما سره نون او دا زما سره یو بل نون شو. نو با نون نون. په دې طریقه باندې به موږ چې کوم دی دوه یا د دوه نه زیات حروف رايوځای کوو او د هغې نه به مرکب جوړېږي. او دغه شانتې به چې ډېر مرکب رايوځای شي نو هغې ته بیا موږ مرکبات وایو. دا زموږ سبق دی. تاسو به اکثر په نوراني قاعده کې دا سبق ضرور ویلی وي. دا ټول مرکبات دي. لکه دا زما سره الف دی، خو دا دویم چې کوم دی دا زما سره یو مرکب دی، لام الف دی. دغه شانتې دام لام الف دی. دا با الف، لام الف، لام لام الف، لام حا. په دې لام حا کې دا لام ورو کې لیکلی شوی دی، داسې لیکلی شوی دی لام. دلته کې بیا لام الف، دلته کې با لام او با. کاف کاف، دا د کاف دوه مختلف شکلونه دي. بیا کاف با او کاف با. دا یو کاف دی او بل الف دی، نو موږ به وایو کاف الف.
دا هم کاف الف دی. دا با کاف تا کاف سا. دا با او تا او سا او نون. دغه شانتي یا دلته کې با الف دی، نون او الف، تا الف، یا الف، سا الف. صرف موږ ته د ټکو نه اندازه کیږي چې ټکي بدلیږي، نو د دې وجې نه حرفونه چې کوم دي نو هغه بدلیږي. یا الف، سا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا حا. دغه شانتي نون خا، یا حا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، سا میم، با یا، یا یا، نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا سا نون، جیم حا. خا حاسا، خابا، جیم تا، تا حاتا، یا جیم با، با خاتا، تا ها، با تا، یا ها، تا ها، نون تا، ها، یا ها با. په دې ځای کې که موږ وګورو نو د تا او د ها ډېر قسمونه دي. تا او ها دغه شانتي دا تا شوه، خو دلته کې چې ټکي لرې شو نو دا ها شوه. دا ها ده خو دلته پې دبره دوه ټکي راغلل نو دا تا شوه. او یو قسم ها زموږ سره دا هم ده دلته استعمال شوې ده، یا ها با. دغه شانتي با ها الف، با ها میم، دا هم یو قسم ها ده. دال ذال جیم دال خا ذال را زا جیم را خا زا. دا ټول زموږ سره اصل کې مرکبات دي. تیر شوي سبق کې موږ دا ویلي وو چې زموږ سره حروف چې کوم دي د هغوی د صفات لحاظ سره ګروپونه جوړ شوي دي. یو ګروپ چې کوم دی نو هغه زما سره نرم حروف دي. د هغې موازنه به موږ کوو د هغې په نسبت لږ د سختو حروفو سره. نو نرم حروف زما سره دا درې دي، سا، زال، ضا. او سخت حروف د هغې مطابق دا درې دي، زا، سین، صاد. دې حروفو ته سیټي والے حروف وایي. سیټي اصل کې شپېلې ته وایي. د دې صفت دا دی چې دې کې د شپېلې غوندې اواز جوړېږي، لکه چې موږ وایو سین، صاد، زا. نو دا به لږ موږ په سختۍ سره وایو. او دا سا، زال او ضا چې کوم دي نو دا به موږ په نرمۍ سره وایو. ښه، د دې موازنه موږ داسې کوو چې نرم حروف چې کوم دي د هغې اولنۍ خبره په دې کې دا ده چې په دې کې به ژبه د غاښونو نه بهر راوځي. که فرض که موږ سا، زال یا ضا وایو او موږ ته څوک ګوري نو هغوی ته به زموږ ژبه ښکاري. دویمه خبره دا ده چې دا موږ ډېر په نرمۍ سره وایو. د دې بالکل خلاف خبره چې کوم ده نو هغه د زا، سین او صاد باره کې ده چې په دې کې به ژبه د غاښونو نه دننه وي، شاته به وي او دا به موږ لږ سختۍ سره وایو. نو د دې موږ ډېر زیات خیال پکار دی، ځکه چې اکثر موږ سین چې کوم دی د دې په ځای باندې موږ سا ووایو یا د سا په ځای باندې سین ووایو. د هغې د وجې نه حرف بدل شي او کله چې حرف بدل شي د هغې د وجې نه پوره لفظ بدل شي او پوره لفظ یې په یو جمله کې بدل شي د هغې د وجې نه د ټولې جملې یا د ټول آیت هغه معنی بدله شي. د دې نه علاوه موږ چې کوم نوي حروف بدل زده کوو نو هغې ته وایي حروف شفوي. دا شفوي اصل کې دا د شفتان لفظ نه وتی دی، شفتان یا شفتین په قرآن کې یو لفظ دی، شفتین شونډو ته وایي. نو د دې نه موږ ته اندازه کېږي چې دا هغه حروف دي کوم چې د شونډو نه ادا کېږي.
لکه زمونږ سره با ده، په دې کې د شونډو کومه دننۍ حصې چې دي د برې شونډې او د ښکته شونډې دننه حصې کوم چې لمدې وي نو هغه خپلو کې یو ځای کېږي نو هغې نه با جوړېږي. میم چې کوم دی په دې کې د شونډو بهرنۍ حصې کوم چې وچې وي هغه په خپل منځ کې را یو ځای کېږي د هغې نه میم جوړېږي. دغه شانتې فا چې کله موږ وایو نو په دې کې بر غاښونه چې کوم دي د لاندې شونډې د دننې حصې سره کومه چې لمده د هغې سره لګي نو دغسې موږ فا وایو فا. او واو چې کوم دی نو په دې کې شونډې ګول کېږي لکه څنګه چې ماشومان غباره پړسئ او شونډې ورته ګول کړي یا موږ چرته کې څه څیز ووینو او ډېر حیران شو موږ ووایو واو نو د اصل کې هغه واو دی چې په دې کې شونډې ګول کېږي. نن موږ حروف شفوي وي حروف شفوي حروف شفوي څو دي؟ څلور دي. کومه دي؟ با میم فا او واو دا زموږ سره حروف شفوي دي. نو راځو ننني سبق کې موږ څه وویل د هغې خلاصه وایو. یو موږ مرکبات زده کړل. مرکبات څه ته وایي چې کله دوه یا د دوه نه زیات حروف په خپلو کې راجمع شي نو هغې ته مرکبات وایي. د دې نه علاوه پکې موږ د دوه ګروپونو خپل منځ کې موازنه وکړه. یو ته موږ نرم حروف وایو بل ته موږ سیټي والے حروف وایو یا سخت حروف. د دې نه علاوه پکې موږ زده کړل یو نوی ګروپ چې هغې ته موږ ووایو حروف شفوي یعنې هغه حروف کوم چې د شفتان یا د شونډو نه ادا کېږي حروف شفوي. بس زموږ دغه سبق و. ټول وروڼه څوک چې دا ویډیو ګوري کوشش وکړئ چې دا د خپل هغه ملګرو سره کوم ته چې د دې ضرورت دی هغوی غواړي شوق لري چې قرآن زده کړي او نن سبا چونکې مدرسې بندې دي مسجدونه بند دي نو زیاتو ماشومانو ته هم د دې ضرورت دی نو دا یو صدقه وګڼئ او دا مخکې شیر کړئ د خپلو ملګرو سره چې هغوی ته هم د دې نه فایده وشي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.